په 14 اپریل لالی امیرالمشا ته روڅه په 14 اپریل لالی امیرالمشا ته روڅه په وطن ننگ دی د منظور پښتین جلسه ته روڅه او نور و دا تور کړه ساړي د میرزالي د بوغنا نور و دا تیر کړه غون ساړي د پیوندا د بوغنا و ګیلامنه خامخا دا نندورا ته روڅه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول پښتون ته بیا خاص د میش د شمالي جنوبي وزیرستان پښتون ته دغه خواستای چې په 14 اپریل په 14 تاریخ په میرالمشا شمالي وزیرستان میرالمشا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یوه جلسه اعلان کړې ده. نور ټول د وزیرستان چې څومره خلک ته د دغه نه په درانه شپایله سره دغه غوښتنه که چې ولته نه ټلیفوني نه موبایلي نه چارکو نه انټرنیټ چارکو نو ټول ملګري د پی ټي ایم دا کوڅه په کوڅه په چولا چولا په کیر کیر په دروزه دروزه وګرځي د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې دعوت ته ورکو نیر د ډېرې خبرې ضرورت ځکه د میش خلکې ته نشته چې د وزیرستان د ولس هر څه په خپل سترګې لیدلي دي. نو امید دی انشاءالله ورحمن چې دغه جلسه و کامیابیږي دغه جلسه و یوه تاریخي جلسه وي. نو د ټولې پښتانه نه دغه خواسته چې په دغه جلسه شي برپور شرکت وکیستای و دغه جلسه کامیابه کیستای چې دا کیم ټارګټ کیلینګ راوند دی کیما نوې بربودي راونه د په وزیرستان شي د دغه مخنیوي وکړي. سلام علیکم.